معززو کتونکو هرکلی درته کوو د شهر رمضان خپرونه لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې نعتیه کلام هم په خپرونه کې صدیقي صاحب ستړی یم چې پخیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. الله تعالی دې وکړي چې د روزې دا ورځې مو په خیر سره تېرې کړې وي او له تاسې هم ډېره مننه چې خپرونه کې مو دعوت راکړئ. مننه صدیقي صاحب، څنګه یې روژې سره؟ الحمدلله ښه ده، ګزاره کېږي، خیر تېرېږي، الحمدلله. الله دې راته تل کامیاب لره، خوشحاله اوسئ. مننه. مهرباني. نعتیه کلام دی او ترانه ده، نعتیه کلام دی، چې هر څه دي بس د زړه په غوږو یې اورو. چې خبره د روژې کار ده نو بس یو شعر مو ترتیب کړی دی، الله دې وکړي چې د اورېدونکو نه ماشاءالله خدای ښه استعداد درکړی، ښایسته غږ. جزاک الله، الله مو خوشحاله لره. بسم الله. په اواز یې لاروي ستوري روان دي، د سهار مارغان په ذکر د سبحان دي، زړونه زړونه ګلابونه دي غوړېږي، ازانګرا اوریدل د قرآن دی، بس په غاړه یې د رب د مینې لاس دی، نه په کار یې مرغلرې نه مرجان دی، د کاروان د غزل تورې به ګل ګل شي، لمبولې د اوښکو په باران دی، چې د پاک قرآن په لار وي هغه دی، چې د رب رضا کې تیر ژوندون هغه دی، چې د رب رضا کې تیر ژوندون هغه دی، چې د پاک قرآن په لار وي هغه دی، چې د رب رضا کې تیر ژوندون هغه دی، چې د رب رضا کې تیر ژوندون هغه دی، چې د خدای په بندګۍ زړه ته پیدا شي، چې د خدای په بندګۍ زړه ته پیدا شي، آرام هغه قرار حاصل